د هر قسم دردونو او د هر قسم زحمتونو د ختمولو دپاره نن درته د قرآن مجید یو شدي آیات مبارک ښیمه. که دغه آیات مبارک وظیفه تاسو شروع کړئ او د دې درته یو ډېر زبردست عمل ښیمه، نو د دې په برکت باندې به الله جل شانه ستاسو هغه دردونه چې هغه په دارو سره هم چې کوم دی نه ښه کېږي، او هغه چې کوم دی دغه د مصیبتونه، یعنې هغه چې کوم دی مرضونه چې تاسو ډېر زیات دغو کې علاج لیکن د ستاسو هغې سره چې کوم دی ګزاره نه شوه، نن د قرآن مجید د صورت بني اسرائیل یو وړوکي غوندې آیات درته ښیمه. په دې باندې نن نه پس تاسو د خپل علاج کولی شئ. د تمامو دردونو دپاره که تاسو د دې چې کوم دی آیات مبارک د دغې وکړئ استعمال، ډېر زیات عجیب او غریب فواید به په خپلو سترګو باندې څه کړي. اچانک به رب العالمین ستاسو تمام دردونه او څومره چې کوم دی مرضونه په تاسو کې رب العالمین به ښه کړي. بالخصوص د دردونو دپاره په دې آیات کې یو ډېر لوی کمال پروت دی. راځئ مخکې درته د صورت بني اسرائیل آیات مبارک ویم، بیا درته د دې چې کوم دی استعمال چې کومه طریقه ده هغه درته ښیم. هغه آیات مبارک دا دی: بسم الله الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. تاسو به قرآن مجید کولو کې په قرآن مجید کې به سورې بني اسرائیل راواړوئ او په دې کې بیا 105 نمبر آیات دی، 105 نمبر آیات به راواړوئ. دغه چې دی آیات مبارک به 3 ځله به ووایئ او کوم ځای باندې درد دی هغه ځای باندې به لاس کېږدئ او بیا به په هغې باندې شوپ وکړئ یا به کوف وکړئ. د درد په هغه ځای باندې لاس کېږدئ، شوپ وکړئ یا به کوف وکړئ. یو دویمه خبره چې دا به په تیلو تاسو به تیل راوالئ او په تیلو باندې به دم کړئ. تاسو به دغه چې کوم دی آیات مبارک ووایئ او دا بیا په تیلو باندې دم کړئ او هغه تیل باندې به تاسو مالش وکړئ، یعنی په کوم ځای باندې چې درد دی هغه ځای باندې مالش وکړئ. انشاءالله چې ډېر زر به درته رب العالمین د هغې دردونو او د هغه مرضونو به رب العالمین زر تر زره تاسو ته نجات درکړي. نو دا قرآن مجید دی، قرآن مجید کې رب العالمین سراسر شفا ایښودې ده. نو که تاسو دا عمل وکړئ بالکل الله جل شانه به تاسو ته شفا درکړي، تمام دردونه به د رب العالمین ښه کړي.